السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امین یم او تاسو زده کوئ امازان. پراډکټ هانټینګ کریټیریا یا په پراډکټ هانټینګ کوم چې د یو ای مارکیټ دپاره موږ شروع کړی و، په هغه کې موږ مخکې څه ویډیوز کړي وو، د هغه په دوام سره یوه بله ویډیو کوو. ګورئ چې کله تاسو پراډکټ انتخابوئ نو تاسو پکې دې خبرې ته متوجه کیږئ چې په یو پراډکټ کې چې کله نور کریټیریا، البته نور کریټیریا موږ تشریح کړی ده چې په هغه پراډکټ کې نیو سیلر هم وي، اولډ سیلر پکې هم وي، دواړه پکې بیې دي او نیو سیلر پکې لږ ډېر وي. نیو سیلر به پکې موږ ځکه انتخابوو چې موږ پوه شو چې دغه پراډکټ کې چې کوم اولډ سیلر دی هغه ځان سره نیو سیلر پرېږدي. بعضې پراډکټ داسې چې په هغه کې اولډ سیلر ځان سره نیو سیلر نه پرېږدي، په شکل د اشکالو هغې مختلف تخنیک استعمالوي. نو هغه چې کله ستاسو اکسپیرینس وشي نو په هغه تاسو پوهیږئ. نو نیو سیلر به پکې دې دپاره ګورو چې موږ پوه شو چې اولډ سیلر دی کې ځان سره نیو سیلر پرېږدي، مطلب دی کې د نیو سیلر دپاره څه مسله نشته دی. او اولډ سیلر به پکې ځکه ګورو چې موږ پوه شو چې دغه پراډکټ سټیبل دی. خلاصه د خبرې دا ده چې کله موږ په یو پراډکټ کې به موږ اولډ سیلر هم ګورو او نیو سیلر به پکې هم ګورو. نیو سیلر په یو ای ای کې زه هغې ته وایم د چا چې ریویو د 10 نه کم وي، د چا چې ریویو د 10 نه کم وي هغه موږ سره نیو سیلر دی، د چا چې ریویو د 10 نه ډېر وي هغه موږ سره اولډ سیلر دی. خو تاسو به کوشش کوئ چې اټلیسټ یو سیلر پکې داسې وي چې د هغه ریویو 100 وي، د هغه ریویو 100 یا د 100 نه ډېر وي. بله خبره دا ده چې ګوره ما خبره تاسو ته وکړه چې نیو به هم پکې وي او اولډ به هم پکې وي. بله خبره دا ده چې تاسو به دې کې نیو سیلر پیدا کوئ او چې کله نیو سیلر پیدا کړه تاسو به ګورئ دلته چې کوم ځای کې لیکلي دي ګوره 80% پازیټیو آور لایف ټایم، دا خو موږ سره اولډ دی، خو په نیو سیلر کې دا باید 95% نه کم نه وي. دې ټکي ته تاسو متوجه کیږئ چې مطلب نیو سیلر او په نیو سیلر کې اوس ګوره د ریټنګ موږ سره څومره دی؟ 4 دی، 95% پازیټیو آور لایف ټایم، داسې چې هغه صحیح دی. دغې پراډکټ کې ګوره مشکلات شته دی، مطلب زما د خبرې هدف دا دی چې تاسو په دې پوه شئ چې ګوره چې کله مطلب نوره کریټیریا د فټ نه ده که نه، تاسو به داسې کوئ چې نیو سیلر به هم پکې ګورئ، اولډ سیلر به هم پکې ګورئ، اټلیسټ یو اولډ سیلر پکې داسې وي چې د هغه ریویو د 10 نه اوچت وي، د 10 نه د پاسه وي، او دې ځای کې چې 1% پازیټیو آور لایف ټایم دا به په دا خو موږ سره اولډ سیلر دا به په نیو سیلر کې ګورئ چې د نیو سیلر دا د 95% نه کم نه وي. خدای دې وکړي چې پوه شوي پوه اوسیږئ.